په استغفارو کې کم استغفار زیات فضیلت لري، یعنی هغه کم استغفار دی چې هغه زیات ګټه لري، دغه ثوابونه زیات دي. دا ما څخه په ټیک ټاک کې چا پوښتنه وکړه، دغه به وجه باندې زه دا ویډیو جوړوم. نو استغفار ویل ګټه لري، فایده لري، خو لیکن یو داسې استغفار چې هغه ته سید الاستغفار ویل کېږي، یعنی د تمام استغفارو سردار، او دا په حدیث سره ثابت دی، او داسې حدیث چې هغه بخاري شریف کې راغلی دی، یعنی صحیح حدیث. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای کم څوک چې دغه استغفار په ورځ کې یو واري ووایي په یقین سره، کچیرې په دې ورځ کې دله مرګ راسي، دا به سیده ولاړ سي جنت ته. یعنی کچیرې په ورځ کې دا استغفار انسان یو واري ووایي، وای الله رب العزت به دغه کس سیده بوزي و جنت ته، یعنی بالکل به جنتی وي دغه کس چې کله دله په دې ورځ کې مرګ راسي. هغه استغفار درشولو څخه مخکې تاسو زه یو خواست کوم چې زما د دې ټیک ټاک اکاونټ په وارنینګ کې دی، ظالمانو چا د دین دشمنانو ریپورټ پر وهلی دی. نو تاسو زه یو خواست کوم چې تاسې ما سره ډیوټ وکړئ، ضرور چې کوم څوک دغه ویډیو ګوري تاسې ډیوټ وکړئ د دې ویډیو سره، او دا در سره شیر کړئ، او چې دا اکاونټ مې برابر سي. نو هغه استغفار به زه تاسې ته پر سکرین باندې هم ولیکم، او دلته به هم درته ووایم. هغه داسې دی چې اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. د بخاري شریفي صحیح حدیث سره دغه استغفار ثابت دی. تاسې دغه ویډیو مخته در سره شیر کړئ. ستاسې د یو شیر کېدو په وجه باندې که چیرې یو انسان دغه ووایي چې